یو وخت یم د دنیا آبادېدو نه راواخله تر نن ورځې پورې ما هر څه وکتل، خو نن په دې وینا مجبور یم چې دا څنګه دنیا ده. پلار د زوی نه ویزاره دی او زوی د پلاره. په یارۍ دوستۍ کې صداقت پاتې نه شو، د مشر کشر لیاز ختم شو، د سکون نوم نشان نشته. هر سړی په خپل مطلب پسې پاگل دی، څوک په دولت پسې پاگل دی او څوک د یو وخت روټۍ پسې پاگل دی، څوک د وخت څپېړو پاگل کړی دی او د چا نه د ځوانۍ هوس پاگل جوړ کړی دی، څوک په کرسۍ پسې پاگل دی او څوک د کرسۍ په نشه کې پاگل دی، د چا نه غرور او تکبر پاگل جوړ کړی دی او څوک د حالاتو پاگل دی. دې هر څه ته چې ګورم نو داسې ښکاري لکه چې دا دنیا یو پاگل خانه ده، پاگل خانه. پیر بابا خیر وکړي چې دا بیا څه غوبل دی. دا پاگل دی څو زه پاگل یم ته پاگل دی او زه پاگل یم زه خو بادشاه یم پاگل خو ولې شوی یار پرېږدی ما یار زه بادشاه یم داسې ژبه پوهېدې پاگل خانې ته پاگل خانه وایي اوس چاته ویم وزیره بیا باندې کومه تیغ پېښې چې چیغې وې ډارېږم دا راته ووایه چې وزیر چېرته دی؟ هغه ګاډي لاندې پروت دی، انجن ټیک کوي. وزیره وزیره مړه بار ته راشه، ډېره ضروري خبره ده. اوسګار نیم ته خبره کوه. اوهو مړه ته بار خو راشه که نه، باچا ډېر په مصیبت کې دی. څه دې وایي بادشاه مصیبت کې ده او وزیر دلته مزې کوي؟ دا دی درالم غټې بیا دې څه چغې شروع کړې دي باچا خلکو نیو او پاگلخانې ته بوتلو. هغه ته خو ډېر مخکې پاگلخانې ته رسېدل پکارو، دا خبره ډېره لیټ شوه. وزیره دا د ټوکو وخت نه دی، خو لږ ایسار شو نو کېدی شي چې هغه په رښتیا پاگل شي. زه دا کپړې بدلوم ښه. اوهو زما څه دنیا واده نه دی چې ته کپړې بدلې. زه تا ځان سره پاگلخانې ته بوځم چې باچا راولو. نو دا خبره ده بادشاه دې پاگلخانه کې وي او زه دې بار وم دا څنګه کېدی شي راځه و یار پرېږدئ ما دا په کوم جرم کې تاسو ما بیا زه خو بادشاه یم بادشاه. دې پاکستان ته د څو ورځې په دوره راغلي تاسو د کوم ملګي لمپنه اغوشه ته څه کوې دلته راغله وزیره هغه د وزیر راغی زما وزیر هغه دی راغی یار دې خوا راشه یار دا په کومه بلا کې اخته شو بادشاه بادشاه رالم وزیره ډاکټر صاحب تاسو د ده نه تپوس وکړئ چې زه څوک یم وزیر هاو جي زه وزیر یم او دا زموږ بادشاه خو ستا د شکل نه بدلېږي چې ته وزیر او دا بادشاه دی یقین مه نه راځي که نه جي نو شهزادګۍ نه تپوس وکړئ دې خوا راشه ډاکټر صاحب زه شهزادګۍ یم، دا بادشاه دی او دا وزیر دی او زه د دوی شهزادګۍ یم. دا پاگلان نه دي. ما ته پته ده که دا پاگلان نه دي نو ته راته پاگله ښکارې. ګوره شهزادګۍ زمونږ په کارونو کې به ګوتې نه وې، د دوی فیصله به نه وې ډاکټر صاحب کوي، او که ته زمونږ په کارونو کې ګوتې وې نو د 420 په کیس کې به دې دننه کړم. دا ونیسئ لږه ونیسئ څه ته ګورئ 420 ها
शादात गए जमानुम शेर आलम दे 420 न दे 420 को जमा दरीशिनुम दे टिकता शेर आलमा अगर द्वारा दोस्तांची कमदी का ना अगर द्वारा पागल खाने तो रसीदल मा तको तुम पागल अखकारी पागल होनेम तो तमा ख्याल दे तू मां द पागल खाने दो चक्करी नोरो लगोली कना तो जब हम जरूर पागल शम तो पूरी नशुम शादात गए चित सोती बोती हुए जब ती पार सपोई कम उत्ता पंडू के ऊपर जवा ओ मां सर लाडशा अगस्ता द्वारा दोस्तांची कमदी का ना वो दे खबर ची द्वारा बस साल की भी ओहो तासो अगने में डॉक्टर बकल राजी हाँ करे डॉक्टर साहब रागे वेलकम डॉक्टर साहब वेलकम थैंक यू वजीरा दाग 420 को न दे यार गले शमड़ा डॉक्टर को कारी कना उम्दा डॉक्टर दे हाँ दाग डॉक्टर दे जो खोस पोशुम यार ब्रेक दमे डॉक्टर साहब लगमंग तो खमो गोरा कना कंप्यूटर जी सर बेसो भी दा पागलाल नहीं करना सर ए मुंह पागला नहीं हुआ कता तो पागला नहीं नुब्जात तासो नहीं होता पोस को का जवाब हम टिक टिक राको नु तो बतासो बड़ी कम मंग त मंजूर था तपोस कवा हाँ द रेलगाड़ी इंजन दसन जोड़ दे और पस चलेगी दे कुली बची तो गोर द इंजन खबर है कई इंजन दा उस पने न जोड़ दे और पौर बांधी चाहिए गुड वेरी गुड दी रूह दी पागल खुदेम दी आजाद के खाती पागलम दी आजाद के पागल हाँ नता से पागल खाना मुड़ी दे खरे शमड़े मुंग से मुसीबत तेर शो और तेरा पूरे खान दिया खान नम खुदा का चिता से खुदा अखलास को खुदा शेरान लाला बस हाली क्या नोदा खंदा बस का बस शरून लदे रोटे रोड़ा तेरा खदम मोरे अवल बदे रुला प्यावर कम त्या बदुला रोटे रोड़म रोर कम यू रोड त्रोरे दा मारने दे दा बदे कोर की तेरा शवे दे और दा दा लूरो तो रोजाना पया छै और मार दे कि दे जना डू फसी न मार आओ मार गोरे गोरे दार से दादी को जाऊशु हाउस दिउ मापोरे खान दे अल्लाह ता सुधरे वाला हमेशा पे खंदा ले रे बच्ची जमा दाद वादा कि दोस्तिम द नजरा मुशब्बे वजीरा शिरालमा यार सरदार प्यार कई दागा सर जमीन वादलम तल्ली
सिर्फ सचल दे مونږ ته اطلاع ملو شوې ده چې دې سړي سره غیر قانوني مال دی. تاسو ته غلطه اطلاع ملو شي، ما سره خو هیڅ نشته جی. مونږ به ستا د بیگ تالاشي والو. حوالداره تالاشي والا. ایریدي سر. خبردار تجھے رفتار ہے راجے لگا ماما ته سلام وایه. हेलो कलंदर زه ټایګر خبرې کوم نو روز ګرفتار شو دا څه بندوبست وکړه چا دپاره کار کې انسپکټر صاحب زه تا ته نشم ویلی ولې چې هغه خلک ډېر ظالمان دي ما به ژوندی پرېږدي انسپکټر صاحب روزه ته حال ووایه زه ستا د هرې خبرې څه نه وارم. انسپکټر صاحب کوم ما تا تعالی وي هغه به زما د لورې زه تار تار کې انسپکټر صاحب نو روزه ته ما ته حال ووایه ستا د لور ته عزت زه څه نه وایم. زما نوم قلندر دی او قلندر د دشمن سر په قلم کې وړي ما هیڅ نه دی ویلي خان، ما هیڅ نه دی ویلي خان. خدای دپاره ما د ټیګر د ظلم نه بچ کا. نه د ټیګر د ظلم نه به ته ځان په خپله بچ کې ما ته د قانون نه بچ کړې قانون نه راځئ بس بس زه په هر څه پوه شوم. انسپکټر شان چېرته دی؟ سر هغه 2 میاشتې په چوټۍ تللی دی.
बाबा सुकुरे दलते यो किताब लिखियो उसमें लावेगी ना कम किताब बाबा हार्ड रिसर्च ढेर जरूरी किताब हो बाबा ता खोल दे वगोरा ओहो सरकुजिया सोदले में दरता वेरी चीज माप किताबुन के गोते मवा बाबा दल इस्तासु दवा जब पसरो हतो हर सके गुते वही खैर दे बच्चे माशुमान उमदा का शांति तदा से कारो का समा कपड़े रागुंडे का सबा दे डेतजम बाबा तकम जायकार कवे जब म्याश तो कोर नवरे के त डॉक्टर ये पाखपर कली की क्लिनिक वाले न कुलावे बच्चे सिंह तक कली के इंस्पेक्टर ने शिकोले उमदा का शांति से डॉक्टर ने शिकोले और जन तेरो लो दपारा पैसा पकारा दा पैसा ओहो बाबा यो खतबा पैसो बा नडर मैंने ता ज्यादा पैसो खबर बस है बस दवाख लता पसे और जरूरी टेलीग्राम रागले दे डीआईजी साहब राले गले दे देजी साहब इन्स्पेक्टर शान द बीडीआर या ताड़ा मुजरिमानो तबा करे दा और मास्ता ड्यूटी हलता लगावले दा आई एम रेडी सर ता तदा पतश्ता ची पदगा लगा कि यो गैंग गुसी ची द जुड़ुनो और गुर्दो कारोबार कई दागा गैंग तालुक स्टास वाला के सर दे जका मास्ता ड्यूटी हलता लगावले दा तासु फिक्र मकवे सर जबा तरागे पूरे पकलार के ननम जितर सो पूरे माग मुजरिमान गिरफ्तार करी नहीं हुई द शलु माशुमानो जड़ुनो विस्तल द डिमांड मुताबिक मुंह त 50 लाख रुपए एडवांस मिलाव शवी दी बाकी रकम बा द सिप्लाई न पस मिलावेगी खबर है साहब द डॉक्टर साहब हमा त पैसे पकारी दी पैसे कता त सोमरा द माशुमानो जरूरत वी नो दागे बंदोबस्त बा जमा सड़ियों की द माशुमानो मुंह सराइस कमे निश्ता और सम बेशुमारा माशुमारो जल्मी जिंग पसंदान के प्रातिथि तने दे हम नशी दामुल ढेर गरीब दे दलता हर कोर की लास लास माशुमानान दी कत रोजाना सिल माशुमानान हलाल की नो प्याब हम कम नशी बम हम का ता पतरा जिस खार के तक कुली नौकरी देना पारा को जियो खो जखपले माशुके त जान रसूल गालम अबुल खपलो कसानो माने नजरम सातम माफ का टैगरा माफ का तब पुलिस होने हुए ता जुर्म काबिल माफी दे खुदा पुलिस तक जमंग बारा के हाल हुए ता जुर्म दमाफे काबिल न दे मजबूरों टैगरा ना मजबूरी सिंह है रशवा कम जमा पक्के के प्रतरा ता सरद खपले लुर से दे इस फिक्र नो पेल्लुर द खातिरा वो जस्ता स्वारो कम मन मटेगरा जमालुर माफ का तुझे सुसदाम राके नु माला राका मा त मंजूर दा ता तखपल खुन बखमा ते बख्शिश पविनो खपल्ला सुना न गंदा को जखो पहारामो में त्यादो खपल तंद मातो ता बखपल लूर यो दल द पैदा के दो पावक पर बंडली दिलीवी अयो दल में नहीं ब्या पर बंडा गोरे तो लूर रावले किशा दे लम्हा बचे बचे पति कैंप की चिस्ताओ संतो गोरुम नुदा से हकारी जिदे इंसानानु पति कसाब खाना की चौदह गुलुलु गुलदस्ता खिरी वले द पागलानु चक्करविच हुमस्ता पशानवी कना ता मतलब सदे मतलब में दाद है चिजता द जन को पजड़ू के लिए दल ग्वाड़मा अवतार जाना अलग जोड़ करे दे कला अलता कला दलता कला चरता हां तो जिनको कपड़े जकना चुम चे तमा सर वादन के और चित्रसो पूरी जमोस्ता वादन ही शवे कना तरगे पूरी बस तलकानो कपड़ों की गर जमाओ आओ पदे जड़ू की क्यों तो डेरा खा कारे
خو خبره داره چې تر څو پورې ما د خپلې خور واده نه کړی که نه نو زه دا واده نشم کولی. څه پته نشته د شانو واده به کله کېږي خدای خبر. تر هغې خو به زه بوډۍ شوې یم. اوهو ته چېرته بوډۍ کېږې؟ ته خو به موږ بوډاګان کې خو ته نه بوډۍ کېږې. ګوره زه به ستا د مینې په ګلشن کې داسې باران کومه داسې باران به کومه چې د خپو نه واخله او تر سره پورې به د اوبو په ډنډه کې ولاړې.
एला कानवरा राशे यार वो पखेर जमान खा वो दा गाड़ी खराब शवे रायले लिखती अवल दा गाड़ी ठीक कर वो तो फिकर में को अच्छे माखाम राजे नो गाड़ी वाली बस- बिल्कुल ठीक बस जोड़ी यार हो। खबरें बने के मार बस लाड़ा ठीक मत करी अरे का तेरा याद यार से चगी जोड़ी ठीक है कोला पकड़े तू वो मोटा क्या बात जागा अनवरा जिनई दा जिनई राशा दाओ गोरा जिने औ दिल ता तो सो की जिने यो बदनसीबा चिन्ना सर पटोल दा पारा सर लुपटश्ता अनु दोसदुल दा पारा चत तो खुदा नसीबा زما بل اسره نشته دی چې دا چا خدای اسرای هغه ته د بل اسرې ضرورت نشته ګینې دا به ورکشاپ کې کار کوي انوره استاد خو جنکونه نفرت کوي تو فکر مکوا استاد به په داسې پوه کې وم چې اډو پته به ورته ونه هغه لګي څنګه دا به زمونږ سره د هلکانو په جامو کې ګرځي ولې ستاسو استاد جنکو نفرت کوي څه نفرت خو نه کوي خو لګي م ورسره نه ځکه تر اوسه پورې لونډ ګرځي واده م نه دی کړی یاره بادشاہ چې وادو کې نو ښه خبره ده یار دې مخکې چې کوم کړي دي دا کومه خوشاله دي دا مشرانو خبره چې وادو کې نو جنازه جایزه شي مصطفی زما رورا باو ته خو تاویږه را تاویږه دې مار نه کبلو به دې مار سره خو ما ته پته ده چې دا مار به ضرور تا لټک درکوي هغه وګوره هلکه شیر عالمه خدای دې غر که د مار د ذاته خو نه مار نه خامار و خامار مار چیچلے رغیگی خو زما چیچلے نمریو نه رغیگی پاگل ګرځي پاگل او دا خمار دی خو د مداریانو په کوم چې واړه میله کې لوبې کوي فکر مکوه شانو تا ته به هم یو ورځ خپل ځان خیم اوس زما د ګاډي د راتلو ټایم دی زه سټیشن ته ورځم اے شیر عالمه زه ځم په ګاډي کې به دې ورسوم یار هغه اسحاق د دوبۍ نه راغلی دی او ګډان مټان یې حلال کړي زموږ خو ورته انتظار کوي ورکشاپ کې څوک نشته ده یار ته ورشه که نه خدای په امان اے دا څه ته ګورې دی مار ته مخکې شه د مار بچیا یاره خو ډېر شیطانان دي ته څنګه زه ورشه چای مې جوړه کا ورشه یا لکه هغه مکسر استاد راغلی او جیب پسې ها اے څوک یې ته او چا سره استاد دا مونږ سره دی نوی شاګرد دی چا راوستی دی استاد دا مار اوسته دی زما دوست دی مور او پلار یې نشته ما په سر بیت لاس کې دی او ولې نه ولې نه په دې دنیا کې زمونږ هم د یارانو نه سوای هېڅ نشته چې ستا یار دی نو زمونږ هم یار دی و زنده باد استاد زنده باد زړه درانه خوشحاله اے چھوکرا ادھر آؤ دیکھو راشه 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 یو خبره یاد ساته چې د استادانو خدمت پکې نو مقام باز چلے دیکھو ګوره راسی نشه کنه اے راسی نشه کنه الګا دیکھو رستو رستو کیږي وې او استاد لا زمونږ په رنګ کې رنګ نه دی کنه رنگ بشي بچي استاد زما پام خدای غر کان ورا اس یو خبره ده یار دې ډېر زبردست شی دی خیر د جیب یو کشته چرته وځي نن د سره زمو د کېګه دا دومره غټه ملا پر یا پکا کنه دا دومره پوسټي چې ته مالیچ کو دې نه دی خورلې ها دومره خسته جینۍ کته چې باده مینه دې کړې کته چې باده مینه دې کړې
زړګیا تو یو دولتمن سړی بیا ته د ټیکر نه شیر عالم ولې جوړېږې زه د قانون نه بچ کېدو لپاره کله کله ټایګر نه شیر عالم هم جوړېږم بیا چېرته روانې د زړه سره زه ورځم د خپلې معشوقې کور ته او ورو راغه ورستم پهلوان چې ما له غېږې نه راغی او داسې مې راوغورځولو که نه نو زه یې ویرولم خدای اوس دې ما بچ کړې یار او په خیر شهزادګانو جباریا پخیر کانجو پخیر څنګه یې نن سبا ډوښکارې نه خیر خو دې یار زما بس وې زما مثال خدا هوا د مارغه دی نن دلې او سبا په ولې ولې تاسو وای الګ څنګه چې تاسو خیر زمونږ به څه وای موږ خو درې وو درې یو درې بوسو او درې به مرو یار جباریا دعا کوه چې زمونږ د درې واړو د یاري د مرګ نه پس دې دنیا ته یو مثال جوړ شي نور وروره په دې دنیا کې هېڅ نشته سودم تشین دی زه چې ځو ضرورت ده فقیر ماما د دوی سنتونه دې هلته ورځو هغه اسلام ګل ته به هم راغلي الله دې دا یاري د نظر نه کی خدای داسې یاران هر چا لور کی لکه دوی چې دي دا د چا تصویر دی لالا دا تصویر زما د دوست د بادشاه د خور دی او د دې په وجه ما بادشاه سره دوستی جوړه کړې ده ها ګنې نو ته د بادشاه د خور سره واده کول غواړې واده نه خبره ہوتے دا اوس د شانو کوئی دن بل چا سره شوې ده خو دا خبره ده نو تو کم کوا شانو به زر اوچتوم زمانیا سوټې په ډانګونو ما وها د بادشاه وزیر نه پیژنې ډېر ښه خلک هغې ته جواب نشي ورکولی نو بیا ته په کومه خوشحالی کې د وچ غوز نه غوزان غواړې لالا زه هم د هغې ورځ په انتظار یم چې منګی مات کړم او څوک یې درز وانهري ځکه چې زه د هغه حرامي نسل پیداوار یم چې یو ځل چاته ټک ورکړم نو بیا هغه ټول عمر بدنصیبه ګرځي بدنصیبه خورې چې څنګه ستاسو خوښه ده شانو په دې کور کې ستاسو امانت دی چې کلم زړه غواړي جنج راولې او ډوله یوسې خورې خبره دا ده چې راتلونکي جمعې نه زموږ اراده ده ما ته منظوره ده دا فلم جی مبارک شي ګورو مامي چې را روانې جمعې ډوله یوسې ګورې بلشه ته څوک زموږ په دې کور کې د خبرو کولو والی دې خواله شه میټۍ راوړه ګورې نه مشران ناست دي لډو دا په کومه خوشحالی کې دا زمونږ د درې واړو د خور د واده په خوشحالی کې داسې هېڅ چېرې نشي کېدی هېڅ چېرې نشي کېدی زمانیه شانو بل ته واده کېږي او زما په ژوند کې داسې هېڅ چېرې نشي کېدی ځکه چې زه په شانو مین یم او زما ضد دی د شانو ورور باچا ستا دوست هم دی زما د دوستی مطلب شانو ته ځان رسول دی او که زه د شانو د اوربل ګل جوړ نه شوم نو ازغی به ضرور جوړېږم ضرور او که د دې نه باچا خبر شو نو بیا نه که بادشاه زما او د شانو په منځ کې دیوال جوړ شو نو زه به د بادشاه سر د تن نه جدا کړم
بادشاہ د خیره چرته روانې خره چې میلاو شو یار زه کلي ته روان یم تاسو ته خو پته ده چې د واده نیټۍ ښودی شوې ده او کلي ته ځم هغه رشته داران خبروم چې بیا خبر نه کبرو بیا وروستو خبرې کوي او تاسو دواړه به زما د کور خیال ساتئ وته فکر مه کوه د کور یار بالکل بېغمه اوسه مونږ یو که نه وزیر ټیک وایي دا ذمہواري د وزیر ده ځکه چې زما ورور بیمار دی زه خپله روان یم دا څه وایې کله روانې ته نن ماښام او ته نو بیا داسې کار وکړه چې وروره هغه یارانو دوستانو ټول خبر کړه چې واده ته ځان نه ورسوي پوه شوې که نه وزیره وروره ته به زما د مور او زما د خور خیال په خپله باندې ساتې ګورې یا سړیا ته زه ستونه وکړه ستا مور خور زما مور خور دی او زه خپل کار کوم مړه او زه په مخه بس دوا کوئ او دوا ورته کوو هلکه 400 فرنټ شیټ خالي دی هلکه فرنټ شیټ خالي دی وزیره زمونږ قسمتونه ښه دي یار خدای په امان یو خو تاسو هم لاړو زه هلکه دا خواشه که نه مړه هغه خواشه ته دومره پرد ناست دی بندیدو سره طوفان خو نشي بندیدی بار طوفان ملک رواني او زما د زړه طوفان زما ګوګل رواني او دا طوفان زما پزړه کې د شانو د واده نیټې راوستې دی د پنجرې نه لوتې مرغۍ پسې منډې وهل ناداني ده او بیا هغه ستا دوست خورم ده زه د هغې عاشق یم او هغه زما معشوقه ده او زما دوستي صرف مطلبه پورې ده لږ نه دوستی په خشاک باندې د خپلې مینې تنور تودول غواړې خو په هغه تنور کې پروت خشاکو ته تیلې به ته ورته کې څه مطلب لاړه شه او د بادشاه د کور د مخې نه وزیره خوا کا ولې چې نن شپه زما د ارمانونو آخری شپه ده څوک شته بچ مې که بچ مې که خدای دې پر ما بچ که څه چل دی ما پسې بدماشان لګېدلي دي چېرته دي هغه دي ها راځه او زه ستا عاشق بې غیرت انسانه تا نه د باچا دوستي ایره شوله ما د بادشاه سره دوستانه د خپلې معشوقې دیدن لپاره کړې وه شانو زما د ژوند مقصد دی شرم وکړه شرم ما ټول عمر تا ته لالا ویلي دي لالا تا راته لالا ویلي دي او ما درته لیلا ویلي دي ځکه خو نن د مجنون په شکل کې ستا مخې ته ولاړ یم دا زموږ په کور کې هغه ساتلې مار ښه دی چې موږ له تر اوسه پورې ټکو نه دي راکړې که نه هر چې ګیر شي نو په ګل خسر کې دی خو زه هغه زهریلا ځناور یم چې په ما نه دم چلی او نه جادو ځکه چې زه د هغه حرامي نسل پیداوار یم چې یو ځل چاته ټک ورکم نو بیا هغه ټول عمر پاگل ګرځي پاگل اے بې غیرت انسانه زما په ژوند کې ستا د ارمانه چیرې نشي پوره کېدی چیرې نشي پوره کېدلی
हैरानेगा मा बुढ़े ज शेर आलम ना टाइगर हिम और टाइगर खपल अरमान पखपला पूरा कई apa jalan kah? Hah? Pada kur kita kena sangat, eh? Dia wajib, hah? Chalo, mure, dah तुम क्या करे थे? dah जमात से ज़्यादा दुनिया चार वार रखना, dah जमात पुकुर के क्या मत चारा होते थे, जो खुदा सारी बार mure, वजीरा, dah तुम्हारा को बस चापा वारे करूँ, dia dah तुम चाव के बात करे चाव को जवाब ना कर तू को अगर तेरी बात चूकू दादा खबर है जवाब देने से डरके वाले बादशाह दादा टिट सर वो बदन लगे दिली दादा खमुना दादा खबर है गवायूर की चिंता जुर्म देख रही बादशाह पुलिस इंस्पेक्टर कस्ता पतंद कानून दावर दी नवे नमाबस्ता जब अपने करी हुआ दारी आवाज दा बादशाह मोरो खोरनु दा जमा मोरो खोरू जमा ना इंस्पेक्टर साहब वजीर दासी लिशी कौन है बोले कि वजीर जमा दोस्त है जमा खोर और जमा मोर को दत्तक खोर और मोर दी वजीर अदालत हुआ है जितना जुल्म क्या करे थे चौक दिया गया जालिमान माँ खुदे टोल करे तब चोको हुए जैसे बेगुनाह खुद माँ इसो कम नावरी कसम मेरी पखलाई कि पागश पर माँ सरा पख पर दो का शिविदा जो खुदा खजे पर दो का बोतलम माँ सरा दो का शिविदा बादशाह दो का زما د زړه سره دا چې څه غوښتل هغه تا وکړل ووایه څه سوچونه کې सोच कोम چې د کم وخت لپاره ما دومره انتظار کولو هغه وخت دومره زر ولې تیر شو ځکه خو خلک وایي د خوراک نه تما ډېره ښي د تمې نه خوراک ډېره مزه وه خو موړ پې نه شوم د زړه بړاس خو مې وښکو خو زړه مې یخ نه شو شیر عالمه ستا لاکټ چېرته دی لاکټ شیر عالم ته او په دیني مشپه باندې دلته بادشاہ کله چې زه واپس راغلم او ما ته دا پته ولګېده چې زما د یار په کور قیامت تېر شوی دی نو دې وجه نه زه په نیمه شپه دلته راغلم چې د دشمنانو څه نښه ولټوم بدقسمتي خدا را شیر عالمه چې هغه دشمنانو څه نښه نه ده پرېښې که ما د هغه بد ځناور سر ستا د کور په بلی کې نښو نو زه به خپل ځان ستا دوست نه دشمن ګڼم نه شیر عالمه نه هغه صرف زما دشمن دی او د هغه په ککرۍ کې به زه بس کما زه او قسم مې دې په هغه خدای باندې وي چې تر څو پورې زما دشمن زما لاسونو ته نه دی راغلی تر هغې پورې به زما د وینو ډیوې زما د کور په قبر باندې بلیږي په قبر اے خدایا پاکا ما داسې کم ګناه کړی و چې تا ماله دومره لویه سزا راکړه زما د لاسه داسې چا سره بد شوي و چې زما کور یې روان کړ اے خدایا پاکا ما ته زما دشمن وښایه څوک دی هغه ظالم
चाची जबान दुनिया रवाना करा ऐसे द्वारू जहान मालिका माता पल दुश्मनों खाया कितना माता पल दुश्मनों न खो जब बताओ गरम जितना जुलम ता मासरा करे थे ए परवरदिगारा ते इंसाफ कौलो वाला है मासरा इंसाफ का जितना जुलम मासरा क्या करे थे टूक दिया का जालिम चाची दमा मूरा खूर में रखना चाची दमा खूर तबाक टूक दिया का जालिम टूक दिया का लाला जमंग मुकबिर दे इतला मुताबिक बादशाह तदा पता लगे दा चिदागा मोर और खोर था वजली तुम खुदे नेम वाले कि हसीदी चासर दोस्ती कौमा इसका मतलब दा जिज़दा बादशाह पर खोर आशिकू ज़िक्र में वसर दोस्ती हुआ माँ दोस्ती तरसरा का उस्ते गिरजी माँ पसी आलम नजर आओ नजर आगले माने दिली दले माझं पण निष्ठा दाखो पागल रे मोर खोर चावजी जगह को पागल शिवे दे दा पागल रे पागल शिवे बादशाह ता पगाड़ा की मार दनन सभा दा दोस्तानों ना दा मार देर खदे दासे वे बादशाह तो पागल शिवे खुनी आओ से पागल जोड़ शोए मां आओ से पागल दागा दोस्तानों दला से जोड़ शोए मां चाचे मारा पा होगे की टकरा को दासे वे बादशाह दासे मालूमीगी चित्तदागा इंस्पेक्टर पर खबरों किराने और पर मां शक के पर मां जमा शक पता न दे खो इतबार में हम दर बांधे पाते न शो बोले चिनन यो दोस्त टकरा को सबाबा बल दोस्त टकरा की तो वेल सगवाड़े औस्ता मतलब सदे मतलब सफा दे जमा पसलबाने जख्मन हम दोस्त लगौली दी और जमा पलबन माने तोर दागुन हम दोस्त लगौली दी जमा दा मोर और जमा दा खोर कातिल सिर्फ जमा दो शेर आलम दे शेर आलम आओ पर शेर आलम तुम रखत इल्जाम में लगवा पर दोस्त इल्जाम लगोल दा सिखारी जिता जमुन दोस्त है ता कंजल मां खरा जमा बमा के दोस्त है नुम नफरत दे हमारा दोस्त है ना दलन सबा दोस्ती को डमो पर बाजार के खर्चेगी पर बाजार के दोस्ती तू बदनाम अकड़ा और दुश्मन से पकड़ा न पड़े तमा खुदे तो गोरे वजीरा लेकिन तो होश न कारवा ओ तो होश न खबर होती तो सही दे
چې دوستي پاتې نه شوه نو د دوستي ضرورت نشته. دا څه وې وزیره؟ زموږ نیمه دنیا خاصه ورانه شوې ده او باقي نیمه دنیا را باندې تاسو ورانه وې. باچه ستاسو هغه دوستي چېرته لاړه؟ چېرته لاړه؟ خوښه چا یاد کړې؟ نه زما څوک دوست شته او نه زه د چا دوست یم. یاد ساته وزیره، که آینده زما مخې ته راغلې نو د شیر عالم نه به دې مخ شي کړمه. په نن دور کې په دوستۍ پسې بیوقوفان ګرځي. دوستي خو هغه چا سره پکار ده چې انسان ترې نه فایده واخلي. بالکل منم لالا، د صداقت دوستی خو د چتو ښکار دی او د چتو ښکار چې څوک کوي نو هغه همیشه خالی لاس واپس راځي. ما د دوستۍ په چمن کې د خپل مطلب هغه ګلونه کرلي دي چې خوشبوی کمه او ازغي زیات دي. که اوس څوک هم د دوستۍ په دې چمن کې خپه ږدي نو د خود غرضۍ ازغي به یې په خپو کې ماتېږي. ځکه چې ما د صادقانو په نصیب کې جړه ولیکله. جړه
हाँ नुस्ता पखेटा के जमा हराम ज्यादा बचे तू पुनः वही दा खोडे रखो खबर दा जे जमा दमीनी सबूत स्ता खेटी तौर से दो जान उस मुंगा दौड़ता वो कुल पका दे जाना बोले ना तो फिक्र मका मास्ता पूरा बंदोबस्त करे दे तो वर्जा और ततलो तैयार है होगा नन बमंग कैम तो वर्जू तेरा खदा जान समझिया हुक्म को सरकार दे कोंतारे हम डेर उच्चत अलवतल शुरू कर तदे वजरे कटकोल ग्वाड़म दा सिवगड़ा चिदा कौतरा द पिशो बिल मनशवा द परवा मकवा ना वेतेन ता जोड़कड़ा और स्पिने डोले तबे दखे जो देव पर ट्रक के वाचवय होय जाए कानून वफादारी प्रेगदा और जमा वफादार जोड़शा जबता सरोस पिनु के उतलम दबे माने पता लेके जमा ईमान शतल शर अलमा ता दौलत नन ताज गिरफ्तारे दोना नशी बच को ले जमा गिरफ्तारी तुमरा आसान ना दा इंस्पेक्टर से ज़्यादा जुर्म पागा गुंबत उलाड़िम कि मुनारे आसमान सर लगी दोमरा उचत मखे शर अलमा चिते करते दोन पस्ती हर हाडू के मातवी बा टोल उमर दब्बल पाडू को माने खपल महल जोड़ करे दे जका जिदा हरामी नस्ल पैदावार इमची योजल चाहता टकवरकम नो प्यागा टोल उमर पागल करसी
से मालूमेगी चिद्दा जनावर तब पेशने देर खे पे जन्म खुद सरस्ता से दुश्मनी दा देर दिन शंपू खोले सिर्फ दूमरा दर्द हुए मां चिद्दा तप मर्ग बाने जमा जरा निश्चय खेदे जबस्ता मदद जरूर को जगह चिदा टेगर दला समुंगम पौर के वलाड़ियो दा टेगर न दे दा शेर आलम दे शेर आलम अर्स चिदे उदे द टेगर पनुम यादेगी तो बदा शिकारो के मासर बदेरे तलाशी तो मल तारामु के जबदल टेगर उम अलत केरा वलम शाबाश कबीर खाना शाबाश जमा दुश्मन स्ताप कब्जा के दे ढेर आला नम आखिर स्ता गुलाम है वो माता पता ना जिसका कमजोरी पैसा था और पैसे तो खुदे ताला दलाए वो लगिन सब पके तो फिक्र मकावा कबीर खाना टाइगर द सरुनो सौदागर दे और द सर सौदागर द सर कीमत लगो लगे कंजूसी न कही देर खदू पे जानदम देर ख मुंह खोरा क्या नो तो खूब पे पकार दी खुद खरीवी खुद स्पेवी चिपेवी पे बोल बदे कम खुका बादशाह जमा को तो तरा है वर्जा और जमा कसानम जा सर बोजा दाम रहता द हरामी नस्ल पैदावार कारी स्ताद अंदाजे न दा मालूमेगी चित्ता सर दा कम कसान दा गली करा दा द शेर आलम चमचाई दी आओ बाचा मां तज पताऊ लगेदा चिता कफन पसर तड़ले मां स्ताद कबर बंदोबस्त को और ननस्ता मर्द रागले मर्द तासो तो जोरदा पता निश्ता चिज़द मर्ग हागा फरिख्ते मां जिस तासो गुंती द बेगैरत खल्कु मर्ग दखपल टोपक पश्पीले की गर्जो मां दस मुआ शादात गई ज़खो द इंतकाम दलारे हागा मुसाफिर मां चिदा जोन लारा तेरा उम्मीद था तो कौरसी समा पसरे की सिर्फ ते तो कुस्ता पमीने की तस लेवने यमा चिकम पातम गोरमा नार खोरा तो सिर्फ तखकारी खुदे न पारा बाचा तमीने कमलास चे ता मालरा कड़े दे चे ता प्रेने दे बरे तनी सब हमना शम
काजे दासू शुशाना दासू शु O salah sata zubide, o salah sata. शान बशी तसोशु तसंगोशु स्तापलासनु की दाडंगोरे O baba, da डांगोरे जमा दे ईमानदारे सबूत, o दो बहादुरे तमगादा. बस का शान बस का माँ तस्ता बादरी ईमानदारी न पकार माँ तक खपल शान पखपल खपो बंदे बलाड़ पकार दे माँ खुदा तवेलियू कना जित कानून नो करी बकवा खुदा जमाना मनल तो फिक्र मको बाबा चाचे दता डांगोरे पलास की वर कड़ी जबागद डांगोरो काबिलम प्रेनदम दासे कलंदरा वजीर दलतर और से दो दे टेक वेम लाला او ما دا موري دي دي چې د انسپکټر شان کرا دی را دي دا خډيره خبره ده چې هغه شان کړه دې را دي او بیا هغه زمنګ د بلای چرګوړې دي کله چې موږ غواړو نو سره به د تن نه جدا کو هر څه چې دی لالا خو بیا هم څه بندوبست پکار دی نو بیا ورشه او لګا ورپسې هغه سلول سړی خوارو هغه ته جوړدا پته نشتا چې زدا هغه حرامي نسل پیداواري چې یو ځل چاته ټک ورکم نو بیا هغه ټول عمر پاگل ګرځي सोखे तासो د مرګ پیغام اجرتی قاتلان د ویني تګي د ژوند دشمنان مونږ چې پچا پسې شو نو هغه د صرف کار بناوي کوي مونږ چې چرتم قدم اخه نو هلته د وینو سیلابونه ویږي او د وینو سیلاب چې کله جوش وای نو ستاسو غوندې بې غیرت لکه د خشاک وبهیږي
वजीर जमा कसान वजल जमा او لالا دا ټول قصور د انسپکټر شان دی ولې چې هغه وزیر ته په کور کې پناه ورکړي زما نوم ټایګر دی اوس به انسپکټر شان وزیر په خپله زما خپو ته راولي زه پوه نه شوم لالا نو بیا ورشه او د انسپکټر شان د کور نه څوک راوچت کا د هغې په بدل کې به شان وزیر لاس تړلی ما ته راولي انسپکټر شان خزه او ستاسو هغه سره څه کار دی زمون کار د هغه سره نه د ده سره دی نه نه زما زوی پرېږده خدای لپاره زما زوی پرېږده ورشه او خاوند ته دې ووایه که د زوی خیر دې غواړې نو زمونږ دشمن مونږ ته حواله که ګنې د زوی خیر دې نشته شانا دا څه وایي دوبې دی دا څه وایي دشمنانو زما زوی وتښتولو او شانا او د هغې په بدل کې هغوی زموږ نه زموږ مېلمه غوښتی دی شانا که موږ ولاد دپاره خپل مېلمه هغې دشمن ته په حواله کړو نو د پښتنو مېلمستیا به بدنامه شي زما زوی د پښتو د پت نه قربان شه زه دا خپل زوی جنازې ته اوږه خور کولی شم خو خپل مېلمه ته دوکه نشم ورکولی زوی دی دې نه لویه دوکه وبله کمئ چې تاسو ما غوندې ځوان باندې خپل ماشوم زوی قربانوئ صرف دې دپاره چې دنیا دا ووایي چې شان او ښځې په یو مېلمه خپل زوی قربان کو او پښتانه میندې بچي راوړي د دې دپاره چې د غیرت په وخت قربان کړي او که تاسو پښتانه یئ نو زه هم څه جوړی نه یم زه به تر هغه پورې په ارام نه کښېنم تر څو مې چې ماشوم ته ځان نه رسولی الله اکبر الله اکبر ولا اله الا الله شهزادګۍ ته دلته څنګه راورسېدلې زه د باچا په تلاش کې دلته راورسېدم او باچا د شیر عالم په تلاش کې اول نه دلته کې راغلی دی خو تا راته ووایه چې وزیر چېرته دی وزیر د انسپکټر شان په کور کې دی د انسپکټر شان منم چې ډېر غیرتي دی ستا خاوند د خپل زوی دپاره خو یې زموږ دشمن موږ ته حواله نه کړو خو د خپل عزت دپاره به ضرور زموږ دشمن موږ ته حواله کوي اوچت یې کړئ مزې شوې چې د یو نه درې شوې پوه شه وا زما د غیرتي دشمنانو ښایسته معشوقو
नन स्तासु पलिदो में जड़ ढेर खुशहाल शो नन बजस्तासु दौसन पापरखा दख पलिजवान तंडमातो टाइगरा ते چې څومره ظلم کینو وکړه خو یاد ساته چې ستا د بدن جام وخت لرې نه دی ته د خپل مرګ په اډه باندې ودرېدلې اوس ساګانې شمېرل شروع کړه دا ستا هیره ده جنې ځکه زه د هغه حرامي نسل پیداوار یم چې یو ځل چاته ټک ورکړم نو بیا هغه ټول عمر پاگل ګرځي مورې احسانه زما بچې دا زمونږ خويندې دي او درونو په مخ کې خويندو څوک په بد نظر نشي کتې سچل دیټا کرا ډاکټر صاحب د دې ماشومانو مرګ ته ډېره تادی ده د دیو زړه او ګردې وباسه ډاکټر صاحب اول بسم الله د دې ماشوم نه وکړه د دې ماشوم نه सोच के सुल्ताना उज्जत का दामाशुम आले बाट रहते बोईदा डॉक्टर साहब तो दामाशुम फिर जाने और टेकरा दाल जमान वसीदी तदे मतलब दाशो जे इंस्पेक्टर शान स्ता जुए दे और टेकरा इंस्पेक्टर शान समा जुए दे मां खुदा दा पर हर सकड़ी दी खुनन नंता समा बकूरम डाको वाला कशान स्ता जुए दे नो प्यागत जमंग दा कारोबार दुश्मन दे और जमंग पर कानून की दुश्मन माफूल निश्ता कागज जुएरी और कप्लार गोरी सता सुल्ताना वो ज़दा माशूम और ददे कुर्दे और ज़ड़ो बासा नन स्ता दे इम्तिहान रोज़दा दोस्ते करना ये तक पले भी ने दुश्मन दशम जोड़े थे तो ज़मान उसे दे دل تهار راتلو والا ماشوم د چا زوی او د چا نوسیوي مونږ زوی او نوسی ته نه ګورو صرف خپل کاروبار کوو ټیک په کلندرا ما د دولت په لالچ کې ډېر ماشومان د مرګ په خوب د کړی دي خو نن د قدرت انصاف سما سترګې کلاو کې خپل سترګو د دولت پټایو لګاوه او د دې ماشوم اپریشن وکړه ما ته د ګردې او زړه پکار دے نه ټیکل نه نن پس پدال اسنه د چا ماشوم په وینو باندې نشر کیږي یا دالا سنا ما د پاره بیکار دي بابا پریت دا ماشوم پریت دا
तासो चढ़ाओ फरियाद खुदे वो न दो उस जमात जुल्म इंतहा तो गोरे अवल बजो तासो वजनम और प्या दामाशूम गोरे कदा बुलाइए टाइगर वाया आगा टाइगर जिदा इंसान पगवखा तखपले खुले फन बदले और नन बजस्तान नमूना बदलोम दादा पुख्तुन दोस्ती बदनामा करी दा दादा दोस्ताई पनमन तोड़ता है जमा दोस्ती तर मतलब पूरी हुई और कलच जमा मतलब पुरशी नो प्या दोस्त लकदा फुटबॉल पलटवा खले शखंजिया खबरदार कसोकम दखपल जैन खोजिदो नो जबत अदी जिने सर द तन न जुदाकम ददे माशूम पावजा डॉक्टर सुल्तान समाद हुक्म ने इनकार को औज मजो गदे माशूम गुर्दे औजड़ो बखपल ला सुनो बासम मामा का बाशात तला तरुसा पर रोक कर दे ना रोक नहीं मां पागल मां पागल हाँ पागल मां हाँ पागल क्या सची था पकवागे के टकवार करो आओ हरामी नस्ल पैदावारा मेरा नस्ल खत्म मां चाहे चाहे टकवार न के और न तुक जमा पछानी पागल टूटी या
बादशाह ढेर खुशहाल चे जमा ज्वन जमा द दोस्त पकार रालो बस मां त सिर्फ योजल असरत अखलास दोस्त हुआ वजीरा जमा खूब दोस्त है जिसता पर दोस्ते वाले पकड़ कोबा समा पमर जाड़ा मां पखपल मर फखर दे कि मां पमर बांधे तो दोस्ताई नूम ज्वन दे वजीरा किताब रोज शेर आलमा बोले किताब दोस्ते पनुमान जमात जसलो बिकड़ी और द पैसों द पार द माशुमान जुलना कर करी दी खुलन नरमज पक परुला सुनुबान स्ता सिने श्लोमा और स्ता ज़िबते उबासमा और अकबर ज़िब पे होमा अकबर ज़िब